السلام علیکم مشره. وعلیکم سلام. خیر علي رور. مشره بهر ډېره سخته ګرمي نه مای د پکې د لاندې بل کېنه ما یو ملګری مې راځي هغه ته انتظار کوم. کینه ملمه ګرمي ده چې هوا در باندې ولګي څه یخې اوبه دله راوالمه. مشره مهرباني په دا یو کس راځي ته انتظار کوم. ملمه دا راته ووایه چې یې د کوم ځای. مشره دا ویسا کله نه د دې یم ښه. السلام علیکم. وعلیکم ضرورت ناشته نوم دی. ها وا وا ما سره رابطه شوی وه. ها خرازه کینه کینه راځه خرور می په خیر خیریت سره ورسېدی. شکر دی ورور خیر خیریت سره ورسېدم. بس یاره را سره ډېره وه ولې چې دا سیز ډېر زیات قیمتي و. د شکر چې په خیر خیریت سره ورسېدی. مشره زمونږ یو سودا د ستاسو په دکان کې وکړو. او ملمنو خو په کلاره خپله سودا وکوي. ډېره مهرباني مشره دا کولا کو چې اوس وګورو. دا شی د خرور مې وګوره. خدا یو دی دا مې پرون کودایي کړې ده او هغې کې مونږ تېرې صرف یو کس کتلی دی. سیس خو ډېر قیمتي په لاسو لګېدلی دی خو ریټ یې څه وایي د څو روپو دی. بل له مې په 8 لکه روپۍ نه دی ورکړی او ستا اخري په 2 لکه روپۍ شو ښه چې بله خبره پکې نه وي. سیس خو قیمتي دی خو دا پیسې دې راته لږ ډېرې زیاتې ووې 4 لکه روپۍ درله درکومه او بسم الله کوه ښه. نه نه دا پیسې خو ډېرې زیاتې کمې وې. دا خو انټیک پیس دی کم از کم 6 لکه خو راکړه که نه یاره. ورور نه ستا او نه زما په 15 لکه باندې ډن 4 لکه را سره نغدي دي او 1 لک په دل یو ورځ پس درکم ښه. بس ورور ټیک ته خار ځان مې دله درکو خو که دې زره ته 15 لکه روپۍ برابرولی شي نو بس یا الله خیر. ته ولې ټینشن کې وبشي که نه خو یو ورځ ده یو ورځ پس په دله درکمه. خفه نه شي ورور دې څیزونو کې قرض نه کېږي ښه. یارور مې دا شی ډېر قیمتي دی چې تی په 15 لکه روپۍ والی. مشره دا چانس دی او دا ډېر قیمتي څیز دی پوره 15 لک روپو دی. بیا واله که نه ګورې ورته ستا. مشره 4 لکه را سره دي لک کمې کوي او دی را سره قرض کوي نه. لاک روپۍ به دله زه درکم مناسب ګټه به راکړي. بس ټیک ته مشره لاکو پسې لاک ګټه واخله. بس ټیک ته زه ګلې نه پیسې رالم. دا 1 لک روپۍ ته واله دا ونیسه دا مخامخ بینک دی ته هلته ورشه زه بقایه پیسې ته زه ټرانسفر کومه. مشره زه را سړی رخصتومه او بیا راځم دې پسې یو کس را روان دی ته به تې خپله حصه والې او زه به تې خپله حصه والم ښه. لکه را سړی خو ډېر لیټ شو لاک روپۍ مې ورکړي دي او پته یې نه لګي. 4 ګنټې وشوې او دا سړي په پته پوه نه شو لاک روپۍ م رانه وړي. دا څه په مصیبت واوړېدو. لالا وختي داسې ته ګورم پریشان غوندې لګي. خیر خو دی پریشانه به نه یم یو سړي رانه 1 لک روپۍ وړي او دا شی راته پرېښود ته دا وګوره. لالا دا خو ته جوخ رسولی دا خو د پوندو ګټه ده او رنګ یې ورکړی دی والا. ته راکته دا خو رښتیا د پوندې ګټه راته په 1 لک روپۍ ملاو شوه.